په یو سکرین مو دوه ویډیوګانې څنګه لګوو؟ یعنې تاسو په ټیک ټاک کې یا په فیسبوک یوټیوب کې داسې ویډیو لیدلي وي چې یو ویډیو لګیا یو کس وي په بلې ویډیو باندې خبرې کوي، دواړه ویډیوګانې په یو ځای پلی کړي وي، یو ویډیو له پاسه بلې ویډیو وي، ریلیکشن ویډیو ورته ویلی کېږي. یعنې جنید خان شو یا حبیب شو یا داسې نور هم سوشل ورکرز سوشل میډیا والے چې هغه یو په خپلې ویډیو له پاسه یو بله ویډیو لګولي او هغه پرې خبرې کوي، یعنې ریلیکشن پرې کوي. یا داسې په ټیک ټاک کې هم تاسو لیدلي یو ډېر ملګري وي. نو دا طریقه ورته په دې ویډیو کې ښه ویډیو پوره وګورئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ویډیو که څوک په فیسبوک باندې ګوري نو خپلو ملګرو ته هم ورسوئ چې فالو یې کړي، تاسې یې په خپله هم فالو کړئ. او که ویډیو زموږ څوک په یوټیوب باندې ګوري نو زموږ چینل ته ورمنی ځل څوک راغلي نو ضرور سبسکرایب کړئ، داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې دررسي. بس دوستانو تاسو به لیدلي وي دا ریلیکشن ویډیو چې رغېږي که چانه طریقې زده کول هم غواړئ که نه، هغې دپاره دوه موبایل لازمي دي. په دوه موبایل باندې به تاسو دا ویډیو لګوئ، ځکه چې یو موبایل به تاسو ځان ته مخامخ لګولي یا به ستاسو نه ریکارډنګ کوي، دویم چې بیا کوم ویډیو پرې تاسو لګوه بیا یې وروسته ایډیټ کوه. نو لکه دوه موبایل دې دپاره لازمي. خو موږ ته یو ډېره اسانه ایزي طریقه ښیو چې په یو موبایل په خپل یو موبایل باندې هر یو کس سره دوه موبایل نه وي یا دویم موبایل اخیستی نه شي، زموږ په شانتې یو موبایل یې ورسره نو په یو ویډیو تاسو څنګه په یو موبایل باندې تاسو دغه ریلیکشن یو ویډیو څنګه جوړوه. نو دا دپاره خو ډېر ښه ایپسونه دي، کینواسټر دی، انشاټ دی، کیپ کټ دی. نو په هر یو باندې تاسو دا ویډیو راغولی شئ. خو موږ خپل ویډیو په خپله په انشاټ باندې په کیپ کټ باندې ایډیټ کوو، نو تاسو هم دا شان ایډیټ کولی شئ. نو پلی سټور ته به لاړ شئ، په هغې کې به تاسو انشاټ هم ډاونلوډ کړئ، کیپ کټ هم تاسو ډاونلوډ کړئ. نو که چېرې تاسو هم داسې ویډیو جوړول غواړئ نو دا ویډیو لومړی صحیح وګوره، بیا به ته وروسته څه پرابلم نه وي. یا څوک یوټیوبر جوړېږي یا فیسبوکر جوړېږي یا د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوي نو دا ویډیو لازمي وګورئ چې ریلیکشن ویډیو به څنګه جوړو. نو دې دپاره ایپسونه به تاسو ته موږ ډېر واخیستو، تاسو انشاټ هم ډاونلوډ کړئ، کیپ کټ هم ډاونلوډ کړئ، دواړه کې به درته موږ خپل طریقه وکړو. نو فرسټ اف آل به تاسو خپل ګوګل اوپن کړئ چې کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغې نه به تاسو کلر به سلیکټ کړئ چې یو کلر به ډاونلوډ کړئ، ستاسو به هر کلر خوښ وي، او بیک ګراونډ به ډاونلوډ کړئ چې هغه هم کلر ډاونلوډ کړو. دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ چې کلر نوم ولیکو، دلته ایمیج ته به راشئ، په دې کې مثال کې طور پر موږ یو کلر خوښو، دا کلر به کې موږ خوښ کړو. نو دې چې کله موږ دا وکړو په دې به تاسو داسې ټیک کلیک نشان وکړه، ډاونلوډ ایمیج به راشي، په دې به تاسو کلیک کړئ، دا به ستاسو ګیلرۍ کې سیو شي. یا که ستاسو هر یو کلر خوښ وي چې ښه بیک ګراونډ وي. نو فرسټ اف آل به تاسو موږ درته ویډیو په کیپ کټ باندې ښیو. نو کیپ کټ ته چې کله رالې دلته داسې انټرفیس راوستې نیو پراجیکټ کې درته لیکلی، په دې باندې تاسو کلیک کوئ. چې په دې باندې کله کلیک کوو د هغې نه بعد به تاسو د فوټوز ته راشئ، دا ویډیو دی، دا فوټوز دی، د فوټو څه به راشئ. نو په دې کې به تاسو یو بیک ګراونډ چې کوم تاسو ډاونلوډ کړی به تاسو سلیکټ کړئ. نو موږ دا بیک ګراونډ ناخ کړی، بیا درته لاندې دا ایډ ښکاري، په دې به تاسو کلیک کوئ چې دا انټرفیس یې تاسو ته دا به تاسو داسې انټرفیس راوالي. نو بیا درته لاندې اوورلی به ورته لیکلي، اورلی په دې به تاسو کلیک کوئ، بیا به ایډ اورلی باندې کلیک کوئ. نه بعد به دا د فوټو سره ویډیو لیکلي، تاسو به هغه خپل ویډیو راوالی رومای چې په کوم باندې تاسو ریلیکشن کوئ. نو موږ خپل ویډیو سلیکټ کړه، نو دا ویډیو به راوالو، دا به موږ لږ رازوم کړو، داسې ویډیو به دا وکړو. نه بعد چې بیا د خوا کې سره د خالي نشان ښکاري، په دې به تاسو کلیک کوئ. نو بیا یې ته اورلی راواخیسته، په دې به تاسو بلې ویډیو راوالی. کله چې تاسو په دې کلیک کړو نو بیا لاندې دوباره بیا په اورلی باندې کلیک کوئ، اورلی هم کلیک کړئ. نو دویمه به هغه ویډیو راوالی په کوم چې تاسو ریلیکشن کوئ، یعنې په کوم ویډیو چې تاسو د خپلې ویډیو سره لګوئ. نو یو ویډیو موږ راواخیسته دې نه، بیا په ایډز باندې کلیک کوئ، ایډ نه بعد به دا لږ رازوم کوئ. نو په دې کې کومه دویمه ویډیو چې تاسو راوستې په دې به رومبی والیوم کم کوئ، خپل والیوم نه خپل والیوم به پرېږدئ، دا بل یو باندې والیوم مکمل ختم کړئ. دا ویډیو هم تاسو لږ پلی کوو. ستاسو باندې سیټ چې دا کومه ویډیو ښکاري راشئ رومبه راسره دا ویډیو ګورئ، ویډیو نه بعد بیا خپل یو څو خبرې کوو. نو بیا به دوباره داسې کار وکړئ، نیو پراجیکټ ته به راشئ. نو نیو پراجیکټ ته راغلی بیا به دې په فوټو باندې کلیک کړئ، دې نه به تاسو هغه بیک ګراونډ چې کوم دی به سلیکټ کړئ، چې بیک ګراونډ سلیکټ کړئ، لاندې په ایډ باندې به کلیک کړئ، بیا درته لاندې اورلی ښکاري. دا کې ته موږ مخکې دا ونه وي که لاندې تاسو د بیک ګراونډ اخیستې که نه، تاسو د هغې پورې دا په دې به تاسو کلیک کړئ، دا به تاسو د هغې پورې چې کوم دی دا به داسې اوږد بوځئ چې لکه څومره ستاسو ویډیو وي. واپس به دې سر له راشئ، دې پورې به کلیک کړئ، لاندې اورلی ده، په اورلی به کلیک کوئ، لاندې بیا ایډ اورلی ده،
بیا به تاسو بیا هغه ویډیو راواله خپله چې کوم ویډیو باندې خبرې کوو هغې ته به تاسو لږ غلي پاتې کېږئ لکه یعنې هغه ویډیو چې څوک ګوري او ویډیو بل کس اوري که نه نو لږ غلی به ورته پاتې کېږي ته به ورته غلی ولاړې لکه ناست یې او ویډیو به چالو وي نو هغه شان ویډیو به خپله راوالې لکه مونږ دلته ویډیو سلیکټ کوو دا ویډیو ده دې کې لکه ما څه ویلي دي نو لږ رازوم به یې کوو چې رازوم هم کړه نو دغه شان په دې به خپل اواز چې کوم دی هغه آپ کړو دې اوس دې تاسو کلیک کړئ دې ویډیو له تاسو بیکګراوند هم چینج کولی شئ په دې به تاسو کلیک کړئ لاندې دې بله به راشئ دا کیټ آوټ لیکلی په دې به تاسو کلیک کړئ ریموو بیکګراوند لیکلی په دې به تاسو دې ویډیو بیکګراوند ریموو کړئ اوس زمونږ د ویډیو بیکګراوند چې کوم دی هغه ریموو شو نو دغه شان تاسو خپل پکچر شاته بیکګراوند هم ریموو کولی شئ بیا به تاسو دوباره چې کله په اورلی باندې کلیک کو دې نه بعد به تاسو دوباره هغه ویډیو راوالی کومې باندې تاسو ریلیکشن کوئ دې به تاسو کلیک کړئ دا اوس لږه سیواګړی ځای ورسره راغلی نو کراپ پې کوم دې پهلې به راشو ایډیټ کې به کراپ دې پهله کراپ نه بعد به دا مونږ لږ یو به کراپ کړو لږه چې ویډیو لږه ښایسته راځي نو تاسو کراپ کوئ بیا به ټیک نشان باندې کلیک کوئ دا ویډیو به تاسو ښه جوړه کوئ خپل اواز هم په سایلنټ کړه د دې کس د اواز به اوس پرېږدی نو دا هم اوس پلی کوو مسافر ته یو شعر ډالۍ کومه دا مې د خپل نوشیر مباشا په دوه باندې لیکلی و چې هغه ډېر کم عمر کې بار ملک ته لاړو د غریبۍ د لاسه شعر همدغه شان دی بس تاسو د هغه ویډیو هغه شروع شي او بیا چې تاسو دا کله سیو کوئ نو بره دا ټیک نشان د ښکاري په دې به تاسو کلیک کوئ دا ویډیو تاسو سره ټیک ټاک به شانتې سیو شي په موبایل کې کله سره دا سیو شي نه بعد به تاسو بیا انډرایډ اپلیکیشن دا به تاسو ډاونلوډ کړئ چې دا هم کله ډاونلوډ کړو په دې کې به تاسو د پنچای نشان ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ بیا به پلس باندې دې نه بعد به تاسو رومنی پارټ چې کوم راځي هغه راوالی بیا به دویم راوالی بیا که دریم تاسو کړی وي لکه هغه هم د رومنی په شانتې راځي لکه په هغه ویډیو باندې بیا وروسته سړی خبره وکړي ویډیو تاسو وکته یا کومه خبره چې لکه مونږ ویډیو باندې کوو که نه دا ویډیو په دې باره کې دی که هغه شانتې په هغه ویډیو باندې اواز باندې نه خپل باندې به کولی او ساتئ نو هغه دریم پارټ هم راځي نو دا شان دریم پارټ هم تاسو راغستی شئ بیا بره ټیک نشان د ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو چې کوم دا هغه به سیو شي راځئ اوس در سره ویډیو په انشاټ کې ګورو چې انشاټ کې به څنګه جوړوئ لکه دواړو کې ډېر ایزي طریقې دي چې کومه طریقه تاسو ته اسانه وه په هغې باندې تاسو خپلې ویډیو جوړولی شئ ویډیو خیر لږ اوږده به وي اوږده کېږي به لکه که ځان مې ښه پوره پوهې که ویډیو دا جوړ کړل دی اوس په انشاټ کې دې طریقه ښه چې انشاټ کې به ویډیو څنګه جوړو چې انشاټ هم کله اوپن کړو نو هغې نه بعد په دې ویډیو باندې به کلیک کوئ چې ویډیو باندې ویډیو هم کله کلیک کړو نو هغه شانتې به خپل ویډیو راوالی بیا به لاندې ټیک نشان باندې کلیک کوئ دلته تاسو بیکګراوند هم چینج کولی شئ نو بعد به تاسو دې بل شئ سایز به تاسو که په هر سایز کې راکوئ یوټیوب دپاره کړی یوټیوب هم سلیکټ کړی او تاسو لږ رازوم کوئ سیټ ته هم راولم دې نه بعد درته دا پیپ دا نشان ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ دویمه به هغه ویډیو راوالی کوم باندې تاسو ریلیکشن کوئ مونږ دا ویډیو بیا راواغسته تاسو لږ رازوم به یې کوئ تاسو کراپ کولی هم شئ ویډیو تاسو نور دې کې ایډیټ کولی هم شئ دې پهلې به راشئ ایډیټ ته به راشئ ایډیټ نه بعد به دا نشان ویل ته ویډیو له داسې بارډر هم ورکولی شئ چې ویډیو ورسره ښایسته ښکاري بیا به دا ټیک نشان درته ښکاري په دې باندې تاسو په دې باندې به کلیک کوئ دې نه بعد چې کوم خپل ویډیو ده په هغې به هغه شانتې ساوند به پرې آپ کوئ او به خپل باندې به آن کړئ په دې بل باندې به آپ کوئ نو داسې به دا به رومنی پارټ شي دویم چې زمونږ پای کې څنګه پارټ خو هغه شانتې ویډیو په دې کې هم جوړه کړئ او په هغې به خپله ساوند چې کوم دی هغه آپ کړئ د دې کس دا ساوند چې کوم دی
یعنې په دې دغه باندې به کلیک کوئ دغه ساوڼ به کولاوئ بیا به تاسو ته د ده ساوڼ به کولاو که پرېږدئ خپله هغه بیا اپ کړه نو دغه شانتې بیا دغه هغه ساوڼ چلېږي ستاسو اواز به خراب وي نو دغه شانتې مونږ خپل ریلیکشن ویډیو جوړولی شو که بیا هم چاته څه پرابلم وي نو مونږ ته په کمنټس کې ویلی شئ نو دا که بیا تاسو سیو کوئ نو سیو نشان د ښکاري په دې به تاسو کلیک کوئ بیا به دوباره سیو ووایئ داسې به دا یو ایډز به راشي خو سیو پرې روان دی دې بعد به دا تاسو سره سیو شي چې کله سیو شو سره دا سر ته به دا ورسي نو بس بیا به ستاسو ویډیو جوړه شي او تاسو یې اپلوډ کولی به شئ که څه پرابلم درته و نو بیا موږ ته په کمنټس کولی شئ زموږ د چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي